وایا موبایل کې کله پیسې ختم شوي، موبایل باندې تا ټلیفون کولو په دې ټیم کې موبایل کې بیلنس ختم شول، نو په دغه ټیم کې ته په دې موبایل کې نورې پیسې درته وایي چې را قرضه واخله، نور بیلنس به درکو، په هغه بیلنس باندې 15 روپۍ دوی ورکوي او بیا اضافي څه چارجز پې اخلي. آیا دا چارجز په سود کې راځي او که نه راځي؟ رونو دا یو مهمه مسله ده او ډیره ضروري خبره ده او ډیر خلک په د ځان علما جوړ کړي دي، د ځان مفتیان او قاضیان جوړ کړي دي او فتوی لګي چې سود دی او دا شی دی او هغه دا شی. خو اسلامي نقطه نظر باندې اسلامي د غټو مدرسو فتوی په دې باندې موجود دي. هغوی دا فرمایي چې ته کلم په موبایل کې قرضه را واخلې، دا 15 روپۍ بیلنس را واخلې او هغه بیا تا نه په 18 یا 20 روپۍ کټوي، نو دا په سود کې نه راځي. او هغوی دا وایي چې سود کې ځکه نه راځي اگر چې تا طرف نه پیسې دي خو د کپنۍ طرف نه تا ته پیسې نه ملاویږي، یعنی کپنۍ طرف نه تا خو ټیکو تا نه 18 روپۍ کټ کړي یا 20 روپۍ کټ کړي د 15 په ځای باندې، خو کپنۍ طرف نه خو تا ته څه پیسې نه ملاویږي بلکې سرویس درته ملاویږي. تا ته دا ملاویږي چې ته تاله مونږ دومره منټه درکړل، ته په هغې باندې مخکې خبرې وکړه، ته دا موبایل استعمال کا، ته کال کولی شي، ته میسج کولی شي، نو چونکې هغې طرف نه سرویسز دي او دې طرف نه بیلنس دي، نو لحاظه دې ته سود نشي ویلی بلکې دې ته اجاره ویلی شي. اسلامي او د فقه کتابونو کې دې ته اجاره یي. نو چې کله د اجارې مسله شوه لحاظه دا سود او ناروا نه شول، نو بالکل چې کله په موبایل کې بیلنس ختم شي او ته په هغه موقع باندې قرض بیا راواخلې او هغه مطلب چې 15 روپۍ په ځای باندې 18 کټ کوي، نو دا په سود په زمره کې نه راځي. الله پاک مو ډېر خوشحاله او کامیاب او کامران کا. آمین یا رب العالمین.